چې څه رقم کوشش کوي چې مسلمان د اسلام د لارې راوګرځي، مجاهد د جهاد د لارې راوګرځي، د مسلمانانو د ایمانی سرمایه ورلغو وحبس. بس څوک مو د قومیت په نامه ځغلي، څوک مو د پښتونوالي پر نامه ځغلي، څوک وایي دا د پښتون جنگ دی، څوک وایي دا اسلامي جنگ دی، دا مسلمانان دي سره وژني، دا جهاد نه بولي. سبحان الله. ډیر د افسوس خبره خو یقینا ده، خو بس الله جل وعلا شانه یې پر د زړو باندې پردي ورغړولي دي، دا حق زړو ته نه لوېږي. په د دماغ کې بې ادبي معاف شیطان بولې ورکړي دي، بس دماغ د شیطان په بولې لړلی دي، نو چې هر څه پر خوله ورتلل هغه وایي. دا د پښتون جنگ دی، دا د پښتانه زامن دي. دلته د پښتانه زامن وه، ورزموږ په پښتون خوا بدېږي چې اغلي فرعون عبدالرازق مردار شو د قندهار کې، نو دلته هغه د عبدالرازق فرعون زامنو دلته جنازې پسې وکړې، په پښین بازار کې هم پسې وکړه. دا خلقیان نه دي، دا سرو بیرغان والا، دا د پښتون و د پښتونخوا په نامه چې دلته اوسېږي. دا د خلقي زامن، دا د خلقانو عقیدې چې دي، دا په افغانستان کې خلقیان بولل، دلته پښتونخوایان و نیشنلیان بولي، نور هېڅ فرق نشته. دا د نیشنل و د سرې جنډۍ و د سره بیرغ زامن، بې ادبي معاف ده، د ښځو خښتګان چې پر کورو ځړولي. دا خلکو دلته جنازې پسې وکړلې، دا پښتون ولاړې. ښه تېرو ورځو کې چې په مساقلا کې په واده کې 10 کسه د یوه کور زنانه، ښځې، کوچنیان، ماشومان د واده په نکروزو باندې لاسونو و پښې سره، یهودو نصاراو د هغو بچیان په کورو ورننوتل او په وینو باندې سره کړل. د واده کور یې هغه د کروزې سرې نکرزې په سرو وینو وربدلې کړلې. هغه یو زنانې د عمارت یې د شا نشرول چې هغه دوه بچیان یې یو پر یوه بغل پروت، بل پر بل بغل پراته، د مور سره د بچیانو په مابین کې په نیمه شپه کې په هغه بستره کې حالت 3 سره په وینو سره کړله. آیا دا پښتانه نه وه؟ دا د پښتنو بچیان نه وه چې شهیدان شول؟ دا چې د واده ورځ یې په غم باندې ور ولړله، داسې وحشت کافر هم نه کوي لکه دغه د کفر بچیانو چې پکې وکړي. دا پښتانه نه وه. دلته ستا پښتونوالي چیرې ولاړې؟ زه به د دغه خپلې خور، د دې خپلې مور، د دې خپل بچي انتقام نه اخلم. ما که ناره پورته کول چې دا مظلومان دي، زه ظالم یم بیا. ولې ته د پښتون خلاف ناره پورته کوې؟ هغه که پښتانه وژل هغه پر حق دي، هغه که زما خوندې و زما مندې و زما بچیان په کورو کې شهیدانول هغه پر حق باندې دي. ما که خالي ناره پورته کول چې زه مظلوم یم، دا خور مسلمانه په مظلومیت کې شهیده شوله. دا ظلم وسو چې د یو چا کور د واده په شپه باندې نر و ښځې 10 کسان بچان مور وزي په یوه ځای کې سره شهیدانوي، په وینو باندې لړوي. دا ظلم دی. ما که د ظلم ناره کول، بیا دلته دوی د پښتونوالي باندې عاشق دي، بیا دوی وایي دا پښتانه دي، وایي د دې مقابله کې جنګ وایي دا د پښتنو خلاف جنګ دی. د دې سړي سره ایمان و اسلام قسم دې کسته، د دې سړي په زړه کې د ایمان نمونه نسته، د دې سړي په دماغ کې اسلامي مینه نسته. دا هسې په رنګ مسلمان دی، دا مازې پر ژره مسلمان دی. موږ پر ژره و په لنګوټه ډېر مسلمانان دلته په پښین کې لرو چې ژره یې د مسلمان ده، نور لنګوټه یې د مسلمان ده، جامه یې د مسلمان ده، خو عقیده یې د کافر ده. بلا دې وګرځېږي پر دغسې مسلمان، د هغه ژر خریلي چې ژره یې نسته، برېت یې نسته، خو عقیده یې د مسلمان ده، د هغې دې بلا پر وګرځېږي. ستا څه عقیده ده؟ ستا کوم دین دی؟ ستا کوم اسلام دی؟ ستا کومه مینه؟ دلته ته د پښتون غم واخیستلی، دلته ته اوس د پښتنو نارې وهې. پلکاو انسانان دلته په شهادتو ورسېدل، پلکاو منډې دلته بورې شولې، پلکاو ښځې دلته کونډیانې شولې، پلکاو کوچنیان دلته یتیمان شوله، پلکاو ځوانان په جیلو کې زاړه شوله، پلکاو ځوانان مو ژوندي د خاورو لاندې شوله. ته نن د پښتون غم واخیستلې، دا پښتانه دي سره، وایي دا پښتانه دي سره وژني، دا پښتانه وژل کېږي. نو پښتانه خو چې څوک وژني ته نر څه دفاع یې وکړه، خو دا ستا پښتون دی په کور کې د شهید کړي. زه خو مجبوره یم، زه خو ډرون نه لرم، زه خو بېباون نه لرم،
زه خو د ټانګو تیاره نه لرم، زه مجبور یم چې د خپلو بچانو انتقام به اخلم، بله یوه لار نه ده را پاته بېدې چې پر ځان به بم تړم، ځان به پټوم. زما خو دا اخري سلګۍ ده، بله لار نه لرم. زه خو دې کار ته مجبوره شوی یم، پر ما خو په لوی لاس باندې جنګ ته پل شوی دی. هغه د ظالم زامن، هغه د کفر غلامان چې ځان د افغانانو دوستان بولي او سهار د ماښامه پر میډیا نارې وایي طالب دی وایي جنګ بند، طالبان دی وایي جنګ. دا ته نه وایي ګوره، دا د دې پلار ټرمپ اعلان وکړي وایي ما 2000 کسان شهیدان کړي دي طالبان، یو طالب یې نه دی پکې شهید کړی، 2000 یې دغسې مظلومان افغانان شهیدان کړل. نو ورته وایي چې ګوره د خبرو میز ته ناست دی، د صلح پر میز نارې وایي چې 2000 طالبان مې شهیدان کړل. غږ څوک نه ورته کوي. موږ که د دې پلرونه یو ننګیالی، یو غښتلی، یو باهمت افغان، یو د ایمان او د غیرت ډک مسلمان کورلی، خپل ځان یې پټاو کې خپل ځان باندې باروت وتړل او د کفارو هغه لوی کافر ګمراه او مردار کې دې نارې وایي طالب وایي جنګ ولې پر کوي. ښځې لا اوس په دې کې سره ګرځوي، ښځې لا بله زه کور ته تللی وم، زنانې راغلي دي، طالبان ډېر ملامت، خبرې روانې وې پر امریکایي پټاولې وه، ښځه یې لا هم اوس په دې کې ګرځوي. اوس ځان طالب ملامت بولي. امریکایي دې پر ما ګمان غورځوي، ما دې 2000 کسان شهیدانوي، دی نه دی ملامت. ما که پر ځان بم وتړي د مجبورۍ یې پر دې مې ځان پټاو کړي او کافر مې مردار کړي، زه بیا ملامت یم. د الله په خاطر ګوري د عوامو خلکو ته وایم، دا د وسلې خبر درته کوم، قسم ده چې دا ټول خلک د جهاد خلاف وغږېږي که جهاد ته د تور ټکي په اندازم تاوان ورسوي. وعواء الكلب لا يظلم البدر. دا د دنیا خبرې ګوري، د سپوږمۍ وایي رونا ته تاوان نه شي رسولی. خو تاسو ته وایم ای خلکو خپل ایمانونه وساتئ، د دې خلکو په خولو پسې مه ځئ، په دا مجلسو کې مه کښېنئ چې څوک وایي دا پښتونوالۍ جنګ دی، چې څوک وایي دا اسلامي جنګ دی. موږ ته قرآن د دې هدایت نه دی کړی چې ته خالص د کافر سره جنګېږه، دا ټول علما ناست. موږ ته قرآن وایي د دین د دشمن سره جنګېږه. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله. امام الوسی در دې لاندې لیکي تفسیر رحمانی کې الله پاک نو ویل چې اذا لقیتم المشرکین فاثبتوا الله فاثبتوا واذکروا الله. داسې ول اذا لقیتم فئة وی وجه دا ده چې جنگ د کافر او د مشرک سره یوازې نه دی، جنگ د هر د دین د دشمن د هرې ډلې سره فرض، د کافر سره هم فرض دی، د مشرک سره هم فرض دی. د دې کفري نظام په مقابل کې به جهاد وي چې د څو پورې په افغانستان کې کفري نظام وي ان شاء الله، چې په ټول دنیا کې اوس مسلمان ولري اسلامي نظام براولي. دا مسلمان فریضه ده. دا قرآن چې موږ تاسې وایو مسلمانانو تاسو ته وایم په دا مسجد کې چې پروت دی، دا د دې لپاره الله نازل کړي چې په مسجد کې کښېږده د تلاوت یې کوه بس ټوله وایه زه ځینې کور ته نه. دا د الله قانون دی. الله وایي دا پر مځکه باندې رایج کړه، زه په دې مکلف یم، ته مکلف یې، ته چې ځان ته مسلمان وایه دا د الله قانون به رایجې وښایست په درسته نړۍ کې راته وښایست چیرې سته د قرآن قانون یو ځای سته، نو د چیش لپاره الله نازل کړي. دا په نامه مسلماني موږ کوو څه چې الله قرآن نازل کړي وایي رایج کړي او موږ په مسجد کې کښېښوي، په درسته نړۍ کې اسلامي قانون نشته او زه به آرام قرار ناست یم چې جهاد نشته، پښتونولي ده. دا د الله امر دی. که شهیدان یې ورته تیار به یو، که زخمیان یې ورته تیار به یو، که ټول افغانستان په 10 ورځې ختموي ورته تیار یو، په دې کې هیڅ خبره نشته. خو دې ته نه یې تیار چې د الله کتاب د پښو لاندې کړو، دې ته نه یې تیار چې د الله قانون پرېږدو. دا مو ایماني غیرت دی، دا مو اسلامي غیرت دی، دا مو افغاني وینه ده، د افغانیت غیرت دی چې در مرګه پرې دې چې ته ګورې تیار نه یې انشاءالله. الله دې توفیق راکړي، الله دې موږ دغه فتنو څخه وساتي. دا فتنې چې دلته موږ د پښتون په نامه باندې او دا هغه رقم دا نورې فتنې وي مخکې درته یادې کړې. ګوره د داعش فتنه، د فاحشانو او وابیانو فتنه، دلته خو پاکستان کې ګورې دا شان ډېر دي. د هغې بابا به ویل الله دې رحم پر وکړي، افغانانو ته به ویل د پېښور مولانا حمدالله جان صاحب مشهور عالم، ولې افغانانو پاکستان ته په عقیده پاک رالاست دې خوا به لړلې دي، ځکه دلته فتنې ډېرې راغلي دي. په دې فتنو ډېر لړلي خلک موږ افغانستان ته مو واوښتل، هلته مو دا فتنې راته جوړې کړي. نو دغه فتنې سره ډېر پام کړو.
دا د ملا و د طالب و د مجاهد په هر جامه ځان راښکاره کړي د پیر و د فقیر په هر جامه کې وښکاره شول دلته دننه په یو ښه جامه کې وي د باندې خو دننه موږ ته دا بدې عقیدې راوړي بس پر زموږ پر دې اسلافو پر دې مشرانو ردونه خلاصه د خبرې ګورې دا درته وایم که چا زموږ د مشرانو لار غندل که چا زموږ ختمونه راغندل که چا زموږ خیراتونه راغندل که چا زموږ دعایو و زیارتونو و تعویضو ته بد ویله که چا زموږ د مشرانو خیراتو لارو ته بد ویل که چا د تصوف و د اولیاو لارو ته بد ویل پوه شه چې دا امولات دننه په نس کې مردار دی د دغو په لاره پسې مه دا که ښکاره جوړ دی نس یې خراب دی که چا د اولیاو غیبت درته شروع کړي د تصوف